یوټیوب کې کارکونکې ماشومه د 8 میلیونو ډالرو مالکه شوه. سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. همدا مهال تاسو ګورئ افغان ټایپس چینل. کوم افغان ټایپس چینل نه وي د سره سبسکرایب کړئ، سبسکرایب یې کړئ او ترڅنګ د بیل نشان هم ووهئ تر څو زموږ له تازه ویډیوګانو څخه تاسو ته خبرداری در ورسیږي. یوټیوب کې کارکونکې ماشومه د 8 میلیونو ډالرو مالکه شوه. سیول د سویلي افریقا 6 کلنه ماشومه چې په یوټیوب کې د خپلو ویډیوګانو په مرسته په ټوله نړۍ کې مشهوره شوې ده او د خپل یوټیوب چینل څخه یې په میلیونونه ډالر ګټلی دي. نږدې ورځو کې یې د 8 میلیونو امریکایي ډالرو جایداد واخیسته چې په افغانستان کې په افغانیو د 640 میلیونه افغانۍ جوړیږي. دغه ماشومه په سویلي کوریا کې په یوټیوب کې تر ټولو ډیر لیدونکي لري او دغه اعزاز یې هم په خپل نوم کړی دی. د نوموړي هره یوه ویډیو په کروڑونو ځله کتل کیږي. دا بروم د یوټیوب چینل سبسکرایبر تر 10 میلیونو څخه اوښتي دي. نوموړي په خپلو ویډیوګانو کې د ماشومانو د لوبو شیانو او کالیو باندې خبرې کوي. نوموړي په خپلو ویډیوګانو کې د اعلاناتو له لارې ډېرې زیاتې پیسې ګټي او نږدې ورځو کې مور او پلار د سویلي کوریا په سیول په ګرانبیه سیمه کې 15 منزله کور اخیستی دی. یاد دې وي چې دغه ماشومه په نوم یو شرکت هم شته دی، د بروم شرکت په نوم دی. دغه شرکت هره میاشت 10 لکه امریکایي ډالر ګټي. بوروم په یوټیوب کې 2 چینلونه لري. په یو چینل کې هغه د ماشومانو د لوبو شیانو په اړه خبرې کوي او په دوهم چینل کې ویډیو لاګ یعنی د سفر چکر تفریح ویډیوګانې خپروي. بلخوا د نوموړي په مور او پلار هم ډیری خلک سختې نیوکې کوي او وایي چې د پیسو لپاره خپله 6 کلنه ماشومه لور استعمالوي. له دې مخکې په 2018 میلادي کال کې د سیو دی چلډرن موسسې د دغې ماشومې مور او پلار ته اخطار ورکړی و چې دوی د پیسو ګټلو په هوس کې د خپلې ماشومې ویډیوګانې جوړوي او د دې ترڅنګ چې سخت فشار پرې راشي نو ستونزې هم ولاړې شوې دي. همداراز په یوه ویډیو کې بوروم د خپلو مور او پلار له فس څخه پیسې پټوي او په یوه ویډیو کې بیا داسې ښایي چې د ماشوم زیږوي. مور او پلار یې وروسته خپله تېروتنه ومنله او دغه دواړو ویډیوګانې یې له منځه یوړې. کومه ویډیو ښه شوي در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره یې هم شریک کړئ. مننه.